کشمیر هغه لانجمنه سیمه چې له 11 لسیزو راهیسې له ستونزو او کړاوونو سره مخ ده. دا ځل د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر د اعتراضونو ډز او مرګ ژوبلې له امله د نړیوالو پام ځان ته اړولی. راپورونه د لسګونه کسان د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر ورکوي. هند دا پیښې غندي او د پاکستان امنیتي ځواکونو د ملکي وګړو پر وړاندې په تاوتریخوالي تورنوي. په ورته وخت کې د بخښن نړیوال سازمان د خپلواک او شفافو پلټنو غوښتنه کړې، خو د پیښې په اړه لا هم ګڼې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. آیا روان تاوتریخوالی د خلکو د مدني اعتراضونو د ځپلو پایله ده که د کشمیر د اوږدې او نه حل شوې شخړې د ژورېدو نښه؟ د دې پیښو تر شا سیاسي، امنیتي او سیمه ییز عوامل څه دي او نړیواله ټولنه به تر کومه د اندېښنې تر څرګندونو ورهاخوا عملي رول ولوبوي؟ سلامونه د نن شپې څېړنې خپرونې ته مزه کلثوم بهرام هرکلی کوم. په خپرونه کې د بحث لپاره سره د نړیوالو چارو کارپوه سید بلال احمد فاطمي را سره دی. فاطمي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست. په امرابش لومړۍ پوښتنې ته د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د خلکو وروستي پراخ اعتراضونه د څه ښکارندویي نه کوي؟ آیا دا یوازې اقتصادي ستونزې دي که تر شا یې ژور سیاسي عوامل هم شته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو ته اغلی بهرام او ستاسو قدرمندو لیدونکو اوریدونکو. علیکم سلام. دا تنها د اقتصادي ستونزې نه دي. دا د شک نشته دی چې تیرو 8 لسیزو کې، یعنې په تیرو 8 کالو کې دغه طرف کاملا د اقتصادي ستونزو لاندې نیول شوی دی. دلته پرمختګ نه دی شوی، خلکو ته په حساب بنسټیز کارونه نه دي شوي، بلکې د دوی نه استحصال شوی دی او غلط استفاده شوی ده. تاسو معلومه ده چې کشمیر ډیر یو ښکلی مناظر لري او د دنیا نه په زرګونو سیاحان راځي، سیلانیان راځي او دلته ځي د دې سیمې نه لیدل کوي او د دې نه پاکستان ته کافي پیسې راځي او پاکستان د دغه کشمیر نه تنها چې اقتصادي ګټه اخلي، سیاسي ګټه هم ترې اخلي او د خلکو نه استحصال کوي. که تاسو د خلکو د په متعلق فلمونه وګورئ، هلته ګورئ چې د ISI هلته داسې ځایونه جوړ کړي دي چې د دې د ښځینه‌و نه، نارینه‌و نه غلطه استفاده کوي خپل مېلمنو ته لپاره دی چې د هغوی توجه دې غاړه راواړئ. د ده نه بر علاوه سیاسي موضوع هلته دا ده چې په تیرو 8 کالو کې د دې خلکو نه د هندوستان په مقابل کې غلطه استفاده کړې ده. دلته په نامه د دې چې د کشمیر جهاد دی، مګر د جهاد تر نامه لاندې دا خلک ځپلي دي، د دې د بچو نه ګټه اخیستې ده، وړي دي د هندوستان او دې په مقابل کې جنګولي دي، اما کوم نتیجه یې نه ده ورکړې. د دې لپاره اوس خلک په دې تصور کې شوي دي چې باید د پاکستان نه خپل ازادي واخلي او جدا شي. یو تحریک شروع شوی دی په نامه د جوینټ عوامي اکشن کمیټي، یو حرکت دی چې د دې حرکت 2 مشران یې تر اوسه ګرفتاره کړي دي، د زندان ته اچولي دي، نور مشران یې متحرک دي او دوی لګیا دي د تیرو 2 میاشتو نه لاریونونه کوي د نظام په مقابل کې. تازه دوی دا تصمیم نیولی و چې دوی به د 2 ورځې وړاندې دوی دا تصمیم نیولی چې د راولاکوټ نه به دوی حرکت کوي او مرکز د کشمیر چې مظفر آباد دی هلته به دوی بیا پرلټ کوي او تر هغه پورې چې د دوی ټولې غوښتنې نه منل شوي دوی به هلته ناسته کوي. حکومت د پاکستان یعنې نظامیانو د ده لپاره چې د دوی مخې نیولي او پرې نه دي چې دوی مظفر آباد ته لاړ شي، ځکه تاسو معلومه ده د تیرو 2 ورځې هلته مظفر آباد کې انتخابات او انتخابات اوس دا مرحله پای ته ورسېدله. بله مرحله چې ده هغه په اګست په 2مه ده که 3مه باندې ده، نو هغې ته لږ څه وخت شته دی. د دوی مخه ونیوله چې دوی هلته لاړ نه شي. په دې کې په لاریونو والا باندې برید کړی دی. 4 تنه پرون چې ما څومره اطلاع درلودل شهیدان شوي وو، په لسګونو تنه نور ټپیانو او همدارنګې په 100 نه 150 پورې کسان یې ژوندي نیولي دي، زندان ته یې اچولي دي. په تیرو 2 میاشتو کې د مړو د شهیدانو تعداد د 160 نه اوښتی دی او د ټپیانو تعداد د 500 نه اوښتی دی او د زندانیانو تعداد د زرهاو نه اوښتی دی چې نیسي او بندي کوي او زندان کې اچي. هماغه کار یې ورسره شروع کړی دی کوم یو چې دی په بلوچستان کې کوه، چې کله هلته خلک خپل حق غواړي دی هغه خلک نیسي، زندان ته وړي، مړی او ژوندی ورکوي، چې هلته خپل کورنۍ نشي کولی چې خپل مړی او ژوندی معلوم کړي چې دا نفر زما ژوندی دی که ژوندی دی، کوم زندان کې دی چې موږ خبر واخلو، او که مړ دی چېرته دی قبر چې موږ قبر. دغه اردو د پاکستان دغه ظلم هم د بلوچو سره کوي،
هم د سندیانو سره کوي هم د پښتنو سره اوس د کشمیریانو سره هم دا قصه شروع کړې ده او دا ظلم تنه په دې طرف د کشمیر کې نه دی روان دا د کشمیر اغړ هم روان دی هندستان تاسو معلومه ده چې الته د تیرو درې کالو څلور کالو نه قیودات لګولې دي او ازادي د خلکو نه سلب کړې ده ولکه قوا د هندستان اغړ ده التم کشمیریان وژل کیږي دی غړم کشمیریان وژل کیږي اغړ کشمیریان خپل ازادي غواړي دا غړم زما په نظر کې چیرته دا دواړه قوتونه یو ځای شي دی کولای شي چې یو آزاد کشمیر په نامه یو مملکت جوړ کړي او خپل یو آزاد حیثیت ولري او د لپاره ډیره قرباني ورکړي بل دا دی چې د ملګرو ملتونو په سطح باندې په شورا کې د باندې هم لکه څنګه چې په فلسطین باندې په د صلحو قراردادونه موجود دي دا رنګي په کشمیر باندې قراردادونه موجود دي او په هغه قراردادونو کې دا تصویب شوی او چې دلته حق د استصواب دی ورکړل شي کشمیر خلکو ته چې آیا دوی څه غواړي خپل ازادي غواړي یا دوی غواړي هندستان سره لاړ شي که د پاکستان سره لاړ شي چون هندستان او پاکستان دواړه پیږي چې کشمیر موږ سره نه دي دواړه د استصواب د حق د رای دوی ته نه ورکوي اجازه ورته نه ورکوي چې دوی ودرېږي خپل د حقوقو نه دفاع وکړي او په دې په نسبت باندې هغه قراردادونه نه عملي کیږي اوس چې ملګرو ملتونو نړیوال سازمانونو په دې موضوع کې په حساب مداخله کړې ده ویلي چې د باید تحقیقات وشي چې دا خلک ولې بېګناه وژل کیږي او په لاریونونو باندې ولې برید کیږي زه فکر کوم دا نهایتا یو مثبت اقدام دی جدي کار باید دې سکه وشي او د پاکستان د پوز دغه مردارې کړنې چې دي دا باید دغه شي رابرسېره شي او خلکو تخکاره شي چې دی لګیا دي ظلم کوي بربریت کوي او خلک وژني او د ازادۍ لپاره غوښتونکو ډلو باندې دا رقم ظلم کوي چې په دې وخت کې یعنی په نړیواله سطح باندې د منلو د گنجائش نشته دی فاطمه صاحب دا چې اوس په د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې دا کوم حالت چې روان دی هند هم دلته راپورته کیږي او دا بریدونه غندي بیا د هند تر ولکې لاندې کوم کشمیریان چې د دوی ولې چوپ پاتې دي او تر نن ورځې پورې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې دا کوم ظلمونه چې په دوی باندې روان دي هیڅ غږ نه ده پورته کړی ستاسو د دې لامل په څه کې وینئ لامل دا دی چې هغه محصور دي هغه ټول قید کړي دي هغه ته اجازه نشته ده حتی په تاسو کته چې بازار ته تګ اجازه ورته نه و دی او بو اجازه ورته نه و ځنه پیغام د خلک څنګه به ژوندۍ پاتې ځکه چې مکمل قیود په دې باندې لګول شوی دی هندستان د خوانه بل دا دی چې کشمیر دون لوی ساحه نه ده تنه د هندستان په کشمیر کې ولکه قوا په هندستان راوړې ده د کشمیر د کنټرول لپاره وسوزره قوت نه کشمیر کې ده د هندستان نو تاسو فکر وکړئ چې وړوکی زی لپاره ولکه قوا ډیره زیاته ده او هغه هم داسې خلک دي لکه د فلسطین اسلحه نه لري د غرنیز خلک دي د هغه کانو لرګو په دې باندې جګیږي خپل आवाज اوچتایي اما دوی هغه دبکایي او لاندې کوي او دوی ته اجازه نه ورکوي نو د هغې عامل دا دی چې هلته د هغې په حساب قیوداتو لاندې دي که نه هغې حتما ودرېدل او خپل د دې کشمیرانو تر څنګ ځکه دواړه یو کشمیر دی یو قوم دی یو دغه دی حتی اړیکې سره لري مګر هم دغه اړیکې په زور اشلول شوي دي فاطمه صاحب د نړیوالو قوانینو له مخې که دلته راشو دا کوم ظلمونه چې د کشمیریانو پر وړاندې کیږي دا د حقوقي له مخې څه پایلې لرلی شي ګورئ دا خو د بالکل ښکاره خبره ده چې ملګرو ملتونو کې دا قضیه ژوندۍ ده هلته پرته ده دې باندې قراردادونه دي او قراردادونه له منځه نه دي تللي صرف دا ده چې خاموشي په اختیار شوې ده د خپل د مصلحتونو په اساس باندې دا د عین د جواهرلال نهرو د وخت نه قراردادونه شته د شاستري صدر اعظم د هندوستان د وخت نه دغه قراردادونه شته چې په هماغه وخت کې د یو زمان کې دا منلې وه چې باید دغه وشي پلبسټ یا استصواب د رای وشي وبخښئ مګر کله چې ورته دا معلومه شوه چې که چېرته استصواب د رای کوي دوی د هندوستان سره نه دي پاکستانیانو ته دا معلومه شوه چې دا د پاکستان سره نه دي نو دوی هغه باندې خپې کېښودلې که نه چېرته تاسو په نامه د لمبت یو لیکواله ده د هغې کتابونه په کشمیر باندې وګورئ تنه د هغې د کتابونو سلسله
10 دي که 15 که مسلسل کتابونه ټول په کشمیر باندې دی او د کشمیر په ازادۍ د دې خلکو په هغه مقاومت یا ریزیلینس باندې دي او په عین حال کې د ملګرو ملتونو په قراردادونو باندې دي. ډیره یو لویه سلسله د کافي د سنه د یو کتاب دوه کتابه پیلیکل شوی، یعنی 15 کتابه په یو تسلسل سره صرف د کشمیر په قضیه لیکل شوی دي. یو نفر چې لیکلی هغه خو په زرهاو نور دي. نو خبره دلته دا بل راځو دلته چې د تاسو ګوري چې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي او دلته خلکو ته وایي چې خلک خپل ازادي غواړي، خلک دلته خپل حق غواړي او نور په افغانستان حکومت دا نه دی دا ولایت جدا کیږي. ده در حال چې همدغه تحلیلګران د پاکستان چې د افغانستان په حق باندې دا وایي چې دلته خلک راجګ شوي خپل ازادي غواړي، چون حکومت د کشمیر په حق لا د بلوچستان په حق لا د خیبر په دې سوي ولې د خلکو ټوپک ته لاس اچولې دی ولې جدایي غواړي. دا خو دوی کولای شي چې په راشي من سره کینی خبري وکي او د غوښتنې لاره، یعنی یو ګوري په افغانستان لپاره هغه موضوع چې دا وی حق باید په ټوپک غوښتل شي خپل په ځان ته چې شي چې الته وی ولې په ټوپک غواړي ولې من سره نه کینی خبري نه کوي. فاطمه صاحب د بس دوام ته به تر دمه ورسته راشو. اوس هم ورزو یو لنډه دمه ته بحث دوام لري. د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. په بحث کې د دوام لپاره سره د نړیوالو چارو کارپوه سید بلال احمد فاطمي را سره دی. فاطمي صاحب راوښود دې برخې ته د 2019 کال وروسته چې هند د کشمیر ځانګړی اساسي قانون لغوه کړ، پاکستان د هند پر وړاندې غږ پورته کړ. له دې سربیره کلونه د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې د بشري حقونو د سرغړونو غږ یې پورته کړی دی. اوس چې ورته تورونه د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې مطرح کیږي، دوی ولې چوپ پاتې د حکومت یې هیڅ خبرګون نه ښیي؟ ګوري هغه مسله داسې ده چې د هندوستان په قانون کې یو ماده ده، ماده 300 په هغې کې دا ذکر شوي و چې د کشمیر خپل خود مختاري به لري، یعنی خپل ځان ته حکومت به لري. د پاکستان څخه حاکم هم دا شی دی، هلته تاسو ګورئ ځان ته صدر لري، ځان ته رئیس جمهور لري، ځان ته صدر اعظم هم لري. یعنی د پاکستان د نور ایالتونه وزیر اعلی لري، صدر اعظم نه لري، خو کشمیر صدر اعظم لري. یعنی معادله که پاکستان کې چې رئیس جمهور دی او دغه دی، خو دا بیله خبره ده چې رئیس جمهور ته د الته د هندوستان د خوا نه تعینېږي، دلته د پاکستان د خوا نه تعینېږي. او صدر اعظم چې د حکومتونو د هندوستان او د پاکستان حکومتونه دواړه خپل وزم دا اوس تاسو ګورئ په کشمیر کې انتخابات دي، مګم کنټرول د پاکستان د اردو په لاس کې دی چې داسې کس را نشي چې دی په خلاف وي، نو دی هغه خپل کنټرول لاندې ساتي. دغه ماده چې وه په دې په اساس باندې کشمیر کې بل څوک نشو راتللی، ملکیت یې نشو اخیستلی، دا د کشمیریانو ملکیت و کشمیریانو خاوره وه او په حساب دی خپل هغه خودمختاري ساتله. دغه ماده چې وه دوی د منځه ویوړله او د دې مادې له منځه وړلو نه پس دوه شیه تغییر یې پکې راوسته. یو دا دی چې دا جز د خاورې د هندوستان وګرځېدله، بل تغییر پکې دا راغی چې هر هندو، هر سیک، هر هندوستانی کولی شي چې په کشمیر کې ځمکه واخلي، ځای واخلي، جایداد واخلي او هلته مخکې دا اجازه نه وه. او دا مسودې دوی دغه کړله، په دې اساس یې وکړه چې د اسرائیلیانو دا مشوره ورته ورکړله. اسرائیلیانو هندیانو ته دا مشوره ورکړه چې تر هغه پورې کشمیر کې تاسو زمونږ غوندې نه یې کړي، ځکه په اسرائیلیانو په فلسطین کې دا وکړل چې د هغې ځمکې کورونه یې په بیه واخیستل، قبضه یې وکړله، ځمکې یې خېټو لاندې کړلې او که د هغې فلسطینیان د خپل سیمې نه ویستل. عین مشوره کشمیر په حصه کې هندوستان ته دا اسرائیل ورکړه چې ته هلته ملکیت په بیه واخله، خپل هندوان هلته ویسه، سیکان هلته ویسه، کشمیریان د دې سیمې نه ټپراکئ وی باسئ، نو تاسو بیا کولی شئ کشمیر کنټرول کړئ. نو د 2019 کې نه پس چې دغه لوی هلته لاریونونه شروع شول او دوی قیودات ولګول او ټول خلک یې محصور کړل، هغه د دغې مادې په اساس وه چې دغه ماده منسوخه شوله، کشمیر جزء د هندوستان د خاورې شو او هندوانو ته اجازه ورکړل شوله چې هلته نه تنها چې ځمکې دا واخلي، بلکې په زوره د په کشمیري ښځو سره په زوره واده وکړي یا زنا بالجبر وکي او د هغې په نتیجه کې دوی اولادونه چې راځي دوی وایي چې دا هندوان دي. نو دغه رقم یو لوی ظلم یې هلته شروع کړ او دغه تعدي وکړله او په خلکو باندې په حساب په زرهاو ښځو سره
زنا بالجبر وکړه تر څو چې د دې اولاد راځي هغه هندو وسی او د هندو د پوز په ذریعه مو که هندوانو په ذریعه مو که بل د دې ملکیتونه غصب کړل هغه خپل ولکه کې ونیول تر څو داسې ښکاره کړي چې دا د کشمیر حصه ده دلته هندوان هم راځي او انتخاباتو کې آینده کې دلته هندوان ودرېږي رایګیري وکړي نو د هغه دیموګرافي ورته مکمله د کشمیر په د بدلولو اقدام یې کړی نو فاطمه صاحب چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې هم وضعیت دا رقم کوي او هند هم ویلي دي چې له پاکستان سره به د کشمیر موضوع پرته د بل څه په اړه باندې خبرې ونه کړي یعنی هند غواړي دلته د پاکستان کشمیر هم تر خپل ولکې لاندې راولي خو کچرته کشمیریان غواړي چې جلا حکومت جوړ کړي هند به دا اجازه ورکړي خپل کشمیریان ته چې داسې یو کار وکړي ګورئ هندوستان دعوه لري چې د کوم کشمیر چې د پاکستان سره دی چې پاکستان ورته آزاد کشمیر وایي هغه وی دا زمونږ د کشمیر حصہ ده او د اول اخر د موږ اخلو د پاکستان وی چې هغه جمو کشمیر چې دی چې هندوستان سره دی دا زمونږ د کشمیر حصہ ده او دا اول اخر د اخلو دواړه تاسو د هندوستان د وزیر دفاع د سنگ خبرې بم تیرونی اوریدلی چې هغه ښکارا دا ویل چې موږ د خپل د کشمیر خوره د پاکستان نه اخلو د لپاره ک پاکستان سره جنگ تم ضرورت چې موږ جنگ ته ځو حقیقت دا دی چې د کشمیر خلک آزاد غوښتونکي خلک دی او هغه غواړي خپل آزاد مشخص حیثیت ولري او دی غواړي چې منحیز کشمیر یو مملکت وسی نه غواړي چې د هندوانو سره لاړ شي نه غواړي چې دغه سره پاکستان سره لاړ شي او د تاریخي لحاظ نه د دې الحاق او اړیکې په خپل یو زمان کې د افغانستان سره جزء د افغانستان د لوی امپراتورۍ او دغه کوم آزاد کشمیر هم چې د هندوستان نه جدا شوی دی د پاکستانیانو نه دی کړی بلکې د خیبر پختونخوا د صوبه سرحد پښتانه کشمیر ته تللی وو د ګلاب سنگ د دې ډلې سره جنګېدلی او دا دغه نه آزاد کړی و او د خاورې جدا کړی و یعنی دا هم مدیون د پښتنو د پښتانه هلته د کېږي اوس هم پرونه ما یو کلیپ کته پاکستان حکومت وایي چې موږ حمله په دې کړې ده چې د دې په ډله کې چې دغه کم تظاهرات دی کړي دي د کې د ټي ټي پی افراد دي در هر دا یو بهانه ده چې دی غواړي عملیاتو کې د ټي ټي پی لفظ الته اضافه کوي لکه امریکایان چې کوم ځکه عملیات کوي نو ادعا کوي چې دلته ترهګری او موږ ترهګری لپاره لاړو پاکستان اوس هم نه نشي افغانستان باندې چې برید کوي دلته ټي ټي پی ډله او موږ برید وکړه هندوستان باندې چې برید کوي دلته ترهګری ډله او ما برید وکړه اوس عین رقم کشمیر کې کلیپونه اچي نفر نه حلقه چاپیری چې ګیره ولري وای دا ټي ټي پی دی موږ د دل لپاره ورغلی برید ته نو په دې اساس باندې دغه دواړه سیمې خلکو سره کچېرته استصواب د رای وشي او د ملګرو ملتونو دلته کنټرول راشي او دا سیمه دا کې یو خلکو ته حق ورکړي زه په دې سلو کې سل مطمئنه یم چې دا خلک نه د هندوستان سره زی نه د پاکستان سره زی بلکې د خپل ازادي غواړي یو مملکت په نامه د کشمیر چې ډیر ښکلی مملکت به کچېرته جوړ شي د آسیا کې به د سویس نه به ښکلی د سویس نه به ډیر دغه سیاحان به دې ته راځي او د دې دلته به کېږي خو د دې خلکو ته د حق نه دی ورکړل شوی اوس دغه مبارزات دواړو سیمو ته روان دي قیام د خلک بیداره شوي دي او خپل د ازادۍ لپاره ودرېدلي دي او تاسو معلومه ده چې پاکستان کې په بلوچستان کې ازادۍ حرکت ډیر زیات قوي دی په خیبر پختونخوا کې د نو زه فکر کوم چې د حرکتونه ورو نور قوت اخلي او ان شاء الله ډیر زر به هم به کشمیر آزاد شي هم به بلوچستان او خیبر پختونخوا او د پاکستان د سیمې نه به دا جلا شي خو فاطمه صاحب دلته یو بله پوښتنه دغه ده ولې په پاکستان کې د قومي حقونو غوښتنې اکثره د سیاسي خبرو اصلاحاتو پر ځای د امنیت قانون او نظم د ستونزې په توګه مطرح کیږي د دې لپاره چې دوی وشي ځپله دوی دغه کوي د بهانه ورته کوي چې دا زموږ امنیتي مسله ده او دا ځپي ځکه چې هغوی په دې پوهېږي دا خلک نور د دوی په کنټرول کې نه دي خپل ازادي غواړي ځکه چې دوی سره ظلم شوی دی بلوچستان خلکو سره 80 کاله ظلم شوی دی د هغې هغه حقوق ورته نه دي ورکړل شوي د هغې زیرمو نه غلطه استفاده شوې ده د خیبر پختونخوا د زیرمو نه پنجاب غلطه استفاده کړې ده او پنجاب راځي دلته د دې په حقوقو باندې غصب کوي دا اخلي او هلته وړي په پنجاب ته وړي او دې خلکو ته هغه حقوق نه ورکوي اوس خلک راوچت شوي دي خپل ازادي غواړي او دې لپاره چې دوی په اسانه دا وځپي د ترهګرۍ ټاپه پې لګوي او د پردیو لاسپوڅۍ دا ټاپه پې لګي چې دلته پردي لاسونه دي کله وایي چې افغانستان دی کله وایي چې په هندوستان دی کله وایي چې اسرائیل یا
امارات متحده ده بس په دې رقم سره راځي او عمله کوي ځپل کوي وژني او له منځه وړي واته چې څوک ژوندي نیول شوي دي مړه ژوندی ورک دی. فاطمي صاحب که د وروستۍ پوښتنې په توګه په لنډه کې راته ووایي که وضعیت همداسې دوام پیدا کړي د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر راتلونکی څنګه اټکل کوئ تاسو؟ زه په دې ایمان لرم چې دا خلک چې ډېر سرسخته خلک دي مقاومت والا خلک دي دوی په اسانه باندې تن نه ورکوي دوی به خپل ازادي ترلاسه کوي او زه فکر کوم چې دواړه کشمیره بالاخره به هم که د ملګرو ملتونو د لارې نه او که د مقاومت د لارې نه بالاخره به دا دواړه یو ځای کیږي او یو آزاد کشمیر به جوړیږي. همدارنګه بلوچ دی به خپل په دې مبارزه کې کامیابیږي او ان شاء الله دوی به خپل ازادي ترلاسه کوي او پاکستان په دغه حالت او په دې موقف نه پاتې کیږي حتما له منځه ځي. ډېره زیاته مننه کوم د نړیوالو چارو کارپوه سید بلال احمد فاطمي صاحب ستاسو له حضور څخه په خپرونه کې کور مودان زموږ د نن شپې څېړنې خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. ښه شپه ولرئ.